نوم مې پیر محمد د حاجي ګلاب شاه زوی د حاجي احمدزي لمسی د پکتیکا ولایت د اومني ولسوالۍ د زواکي د کلي اوسېدونکی یم. فی الحال د پکتیکا ولایت په یوسف خیل ولسوالۍ د ملا مسعود په کلي کې اوسېږم. فیسبوک کې مې یو خپل اکاونټ د پیر لټون په نامه او مستعار مې یو ستوره خان په نامه و، یو د غمیر روخان په نامه و، او په ټویټر کې مې د نوتینګ په نامه د اکاونټ و چې له دغه څخه ما د نظام ضد تبلیغات کړي دي او پاشا مې خپره کړې ده. د په نوم شخص چې مخته یې ماته د اکاونټ راکړی و په ټولنیزو رسنیو کې په نامه باندې مشهور ده، د امارت ضد تبلیغات کوي او پاشا خپروي. د ما مخکنی اکاونټ د ستوري خان په نامه چې 14,000 فالوورز درلودل چې بیا هغه بند شو. هغه اکاونټ ماته د شخص په نامه باندې چې پکې اوسېږي هغه راکړی و. وروسته بیا ما د ستوري خان په نامه باندې بل اکاونټ جوړ کړی چې تقریبا اوس یې فالوورز 9,000 ته رسېدلی دي. د ستوري خان په نامه چې زما کوم اکاونټ و په هغه کې مې د افغانستان د اسلامي امارت خلاف پوسټونه کول او د علماو او په ملایانو باندې مې خلک بې باوره کول، او همدارنګه زما په ټویټر کې د نوتینګ په نامه باندې اکاونټ و چې د کمونیستي ګوند او خلک لپاره مې تبلیغات پکې کول او مې قهرمان او اتل ویل. دا زه پاکستان کې اوسېدلم، هلته مې ذهن ګډوډ شوی و، نو په دې لوسو لیکنو عکسونو او د امارات ضد په تبلیغاتو او د امر بالمعروف چې کوم تبلیغات ما کړي دي، په دې ټولو زه اول له الله بخښنه غواړم، بیا له د اسلامي امارت څخه بخښنه غواړم.